Scendono nel basso. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند یاستئ. موږ بیا هم د استاد حکیم تڼیوال پارک ته راغلي یو، چیرې چې د کرکټ دغه مجهزه اکاډمي شتون لري. موده وړاندې مو په همدغه کرکټ اکاډمي یا د لوبغاړو لپاره په روزنځای باندې ستاسو لپاره خپرونه جوړه کړې وه. بیا هم د دې وخت راورسېده تر څو د همدغه روزنځای له مسؤل سره خبرې وکړو چې د دوی دغه روزنځای یا دغه اکاډمي په کوم سټیج باندې ده. سلامونه تاسو ته مرکلي وایو. مننه. نو راته وغږېږئ څه موده تقریبا وخت وشو، موده وشوه چې ستاسو سره مو خبرې اترې کړې وي، مرکه مو کړې وه، تقریبا کال شاوخوا داسې به ښي. نو اکاډمي په کوم سټیج باندې ده؟ لا اوس بس ماشاءالله ښه ده، هلکان راځي، مستم هلکان راځي او دغسې سپرې دپاره ټول هلکان راځي. اوس ښه ده، زیات لوبغاړي راځي خپل تفریح. نه یعنې مخکې مو چې ویلي وو ډېر کله هغه مسلکي کرکټران نه راتلل، بدلون راغلی دی، مسلکي کرکټران راځي دلته خپل تمرینات کوي. او راځي، اوس هغه راځي، مسلکي هم راځي، خو مقصد کوم لوبغاړي چې دوی پوهېږي د دې لکه دلته ناتل کوي، پریکټس کوي، زیات راځي. خو بیا هم لکه زیات خلک دوی خبر نه دي د دې مشرانو هغه نه خبر نه دي، بیا راځي زیات مسلکي نه راځي، دلته دوی خپل تمرین کوي. یعنې د ورځې به څومره لوبغاړي راځي؟ تقریبا اوس شاوخوا داسې 15-16 لوبغاړي راځي چې دوی دلته ورځنی پریکټس کوي، 10,000-15,000 دوی لوبوي دلته. نو که په روسیو کې هغه معلومات ورکړي چې دغه اکاډمي یو څه لنډه شانتې تشریح کړي لیدونکو ته. نو همدغه ماشین چې دی که نه، دوی هم د پریکټس دپاره دی او هم د سرکرۍ دپاره دی. نو هغه څوک چې په ولې چې دلته پریکټس وکړي، دوی په کوم بال کې مشکل لري، یا سوینګ کې مشکل لري، ان سوینګ، آوټ سوینګ، یا سټرایټ بال کې یا په سپیډ کې، نو خپله ماشین چې دی یو سل شپېته پره سپیډ ولي، نو دوی کولای شي دلته پریکټس دپاره راشي، کوم بال کې دوی مشکل لري نو هغه بال دوی ته. وړاندې مو انجینر صاحب ماته ویلي وو چې په دغه اکاډمۍ باندې څومره لګښت راغلی او له کوم هېواد نه راغلی دی، دا سیسټم څنګه کنټرولېږي؟ په دې اړه که لږ لنډ معلومات ورکړئ. سیستم چې دی دغه اصل کې لکه انټرنیټ څخه کار کوي که نه، نو دغه آنلاین دی د انډیا څخه، لکه کوم دوی یعنې په انټرنیټ باندې د هندوستان سره آنلاین دی؟ هغې سره آنلاین دی، کنیکټ دی، کوم د دوی هندوستان چې کوم سرور دی که نه، هغې سره کنیکټ دی. نو بس د هغې نیټ یوازې زه کار کوم. کوم وخت چې نیټ ضعیف وي دلته نو کار نه کوي، بیا ماشین هېڅ کار نه کوي. نو همدغه خوبي همدا کوي چې سپیډ هم درته کوي، سوینګ هم کوي، هر څه چې ولي لکه کوم بال چې ته وکړې هغه بال کوم سکرین باندې ښایي درته تشریح کوي چې همدا بال په هغه باندې وشو، نو آنلاین دی. ډېره مننه زلدړ صاحب، کور مو ودان. نو زه به د خپلو مټو زور وازمایم چې زه څنګه توپانه کړم. راځئ ما هم ننداره کړم. تاسو راځئ ننداره کړئ زه په رقیب خان باندې څنګه چکې لګوم. No one else is going to do it. Kim Kelly's going to do it. Kuldeep Yadav, an absolute star this evening. Look away. Put up the 6. And it's a little twist that takes him to 98.